پوښتنه: ما په روژه کې د ورځې له مهال موټک یا د لاس نه په استفادې ځان خلاص کړی. اوس څه وکړم؟ د دې پوښتنې مکمل او تفصیلي ځواب په همدغه ویډیو کې راسره وګورئ، او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو، دغه پوښتنه چې ډېر ملګري یې کوي چې په روژه کې که د ورځې لخوا کوم کس موټک ووهي نو آیا په دې سره روژه ماتیږي او که نه، او دا کس که بیا څه وکړي؟ نو د دې ځواب په دې قسم دی. ځینې کسان د روژې پر مهال هغو ټکو ته توجه نه کوي چې په هغې سره روژه ماتیږي، یا ځینو څخه په خطا باندې شیطان یې دوکه کړي، نو داسې کارونه ورڅخه وشي چې روژه یې ماته شي یا یې روژه هم خرابه شي. په دې کې یو هم د موټ وهل دی. موټ وهل او کوروالی توپیر لري. کوروالی چې دی په دې باندې روژه هم ماتیږي، او کوم کس چې د روژې پر مهال د ورځې کوروالی وکړي نو دا به د دې روژې کفاره هم ادا کوي چې 80 روژې دي. خو که کوم کس په روژه کې د ورځې په وخت، یعنې د ورځې له مهال په داسې حالت کې چې روژه یې نیولې وي هغه موټک ووهي او د لاس نه په استفادې ځان انزال کړي، نو د دغه کس روژه ماته ده. یوه قضایي روژه به راګرځوي، خو د کوروالي په څیر په ده باندې کفاره نشته. توپیر دا شو چې په کوروالي کې 80 روژې نیول کیږي، یعنې یوه قضایي او 80 کفاره. خو په موټک وهلو کې بیا یوه روژه صرف راګرځول کیږي او کفاره نشته. دوستانو، که چیرته موږ او تاسو د روژې پر مهال په موبایل کې له غلطو عکسونو لیدلو او له فاحشو خبرو څخه ډډه وکړو نو موږ او تاسې ته شهوت نه راځي، ځکه چې لوږه او تنده او شهوت ډیر سره لري دي. نو بیا به موږ او تاسې په روژه کې له ګناهونو خلاص وو، په دې هیله چې په روژه کې ټول هغه څه ادا کړو چې هغه باید موږ په روژه کې ترسره کړو، او په هغې سره زموږ روژه خرابیږي هغه باید ترسره نه کړو. مننه.